قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ. د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ښه ګرانو شاګردانو، تېره ورځ موږ او تاسې په 33 درس کې د دولسم صنف د ریاضی په د دوه مجهوله تابع د ګراف د لومړۍ درجه دویمه درجه یو مجهوله معادلې د ګراف په ترسیم باندې کار موږ کړی و، یا د دویمه درجه تابع د ګراف ترسیم. چون د هغې د ګراف لپاره موږ مختلف مراحل لوستي وو، هغې باندې موږ او تاسې کار کړی وو، تاسې به هم پرې پراکټس کړی او یو څه به مو یاد کړي وي. نن زموږ او ستاسې د دولسم صنف د ریاضي یوه بله ډېره مهمه موضوع د توابعو د ګرافونو مجانبونه. دا مجانبونه موږ او تاسې په لسم صنف کې هم لوستي دي، خو دلته لږ د هغې نه په ښه ډول باندې لولو. زموږ او ستاسې نن 34 درس ته ستاسې د کتاب 155 صفحه ده. هدف زموږ او ستاسې څه دی؟ هدف د مجانبونو پیژندل دي. په څه ډول مجانبونه موږ او تاسې پیژنو؟ هماغسې لکه په لسم صنف کې مو چې پیژندلي، هو خو د هغې نه لږ په ښه ډول باندې موږ او تاسې دا نن لولو. کله چې موږ او تاسې مجانب وپېژنو، چون عمومي یا لوی هدف زموږ او ستاسې د مشتق استعمال دی او هدف ته به موږ او تاسې ځان رسوو تر څو موږ او تاسې د مشتق په استعمال باندې پوه شو چې مشتق موږ په څه ډول باندې څنګه کولی شو استعمالولی شو. صحیح دی؟ خو دلته چون په دې موضوع کې زموږ او ستاسې هدف د مجانبونو پیژندل دي، د مجانب د تعریف نه نیولې ان تر د هغې شکل، د هغې ډولونه، د هغې مثالونه، په دې ټولو باندې تاسو ته زه څنګه کومه کار درته کوم. راځم اول دې ته چې مجانبونه څه ته وایي. مجانبونه څه ته وایي؟ دوه ډوله تعریف زه تاسو ته کوم د مجانب. یو تعریف د مجانب دا دی چې مجانبونه هغه کرښې دي چې د تابع د ګراف سره په لایتناهي کې مماس وي. دویم مجانبونه هغه کرښې دي یا هغه مستقیم خطونه دي چې د تابع د ګراف سره په کافي اندازه نږدې شي مګر قطع نه کړي. تاسې دلته وګورئ، زه تاسو ته یو مثال درکوم. دا فرضاً د وضع کمیتونو یو کارتیزن دی، ایکس ایکس زبر او وای وای زبر. دا د وضع کمیتونو یو کارتیزن شو. دا یو مجانب شو، فرضي اخلم موږ او تاسې دې ته افقي مجانب، او دا بل مجانب شو فرضاً، دا موږ او تاسې سره عمودي مجانب شو. صحیح شو؟ اوس وګورئ داسې د دې ګراف سره، ګوره د دې ګراف سره دا په کافي اندازه نږدې کېږي، خو مګر دا ګراف قطع کولی نه شي، بیا متقاطع شو چې قطع کړه. نو موږ څه وایو؟ مجانبونه هغه مستقیمې کرښې دي چې د تابع د ګراف سره په کافي اندازه نږدې شي مګر څنګه کړي؟ مګر قطع نه کړي. صحیح شو؟ او دویم تعریف دا دی چې مجانبونه هغه مستقیمې کرښې دي چې د تابع د ګراف سره په لایتناهي کې څنګه وي؟ مماس وي. اوس راځم څه ته؟ د مجانب تعریف خو موږ او تاسې وکړو. د مجانبونو ډولونه تاسو ته وایم. مجانبونه په 3 ډوله دي. په څو ډوله دي ګرانو شاګردانو؟ مجانبونه په 3 ډوله دي. مجانبونه په 3 ډوله دي. اول ته راځم، افقي مجانب، دویم عمودي مجانب، دریم مایل مجانب. مایل مجانب. مجانبونه په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي. اول افقي مجانب، دویم عمودي مجانب، دریم مایل مجانب. کله چې موږ او تاسې د مجانبونو دغه 3 ډولونه وپېژندل، د هغې نه وروسته موږ او تاسې مجانب په سم ډول باندې څنګه کولی شو؟ په سم ډول باندې موږ او تاسې مجانب پېژندلی شو. اول لازم زه عمودي مجانب ته،
چې عمودي مجانب څه ته وایي، د هغې نه وروسته به افقي مجانب او د هغې نه وروسته به مایل مجانب. درې واړه په ترتیب سره بیا څنګه کولی شو د ګراف په ترسیم کې موږ او تاسې د مجانب نه استفاده وکړو، په ګراف کې موږ څنګه دا استعمالولی شو. دا ډېره مهمه موضوع ده. راځم اول عمودي مجانب ته. عمودي مجانب موږ او تاسې په 10م صنف کې عمودي مجانب څنګه تعریف کړی؟ موږ داسې تعریف کړی که چېرته موږ او تاسې ته یو تابع د خارجي قسمت په شکل باندې راکړل شوي وي، نو موږ او تاسې څنګه کار کوو؟ مخرج د 0 سره مساوي کوو، هر شی چې لاسته راځي هماغه افقي مجانب دی، عمودي مجانب دی. که چېرې یو تابع د خارجي قسمت شکل ولري، مخرج د 0 سره مساوي کوو، هر قیمت چې لاسته راځي هغې ته موږ او تاسې څه وایو؟ موږ او تاسې هغې ته عمودي مجانب وایو. خو نه، دلته لږ موږ او تاسې په بل ډول باندې لولو. دلته څنګه لولو؟ وایي که د وای مساوي اف ایکس یوه تابع راکړل شوي وي، که د وای مساوي اف ایکس یوه تابع موږ او تاسې ته څنګه شوي وي؟ راکړل شوي وي. نو دا څه وخت عمودي مجانب لري؟ هغه وخت عمودي مجانب لري چې موږ او تاسو څنګه وکړو؟ ایکس ته تقرب ا ته ورکړو او څنګه شي؟ او وای تقرب کې چې ته لا تناهی ده، وای تقرب شي ته کې مثبت منفي لا تناهی ده. بیا باندې تاسو د دې څه کوي؟ د دې عمودي مجانب تاسو لاسته راوړئ. لکه داسې لیمټ ده، وای مساوي کېږي لیمټ ده، لیمټ د اف ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي ا ته، دا مساوي شي د مثبت منفي لا تناهي سره. دلته ضرورت نشته، مثبت منفي لا تناهي سره. ګوره هدف زموږ او ستاسې د عمودي مجانب نه دا دی، که چیرې د وای مساوي اف ایکس تابع موږ او تاسو ته راکړل شوي وي او ایکس پکې تقرب کړی وي ا ته، که دا د ا قیمت موږ او تاسې د د اف ایکس په تابع کې وضع کړو، دلته موږ او تاسو ته لا تناهي لاسته راکړي، بیا نو هغه تابع ته موږ او تاسې عمودي مجانب وایو. هغه د عمودي مجانب درلودونکي ده. صحیح شو؟ اوس راځم او همدارنګې که یو بله تابع راکړل شوي وي، فرضاً یو مثال کې به تاسو ته زه واضح کړم تر څو په ښه ډول باندې پوه شئ. داسې وای مساوي کېږي د هسې فرضي یو مثال دی، ایکس جمع 1 پر ایکس منفي 2. وایي د دې راته عمودي مجانب پیدا کړه. تاسې به څنګه کار کوئ؟ ایکس منفي 2 مساوي په 0، ایکس مساوي 2، همدا 2 د دې څه دی؟ عمودي مجانب دی. څومره اسانه، دا 2 د دې څه شو؟ عمودي مجانب شو. راځم دویم مایل مجانب ته. دویم مایل مجانب دا د عمودي مجانب خبره وه چې وروسته موږ او تاسې به په دې کې ډېر مثالونه حل کوو، بیا واضح کېږي. دویم ډول مایل مجانب دی. د مایل مجانب تعریف موږ او تاسو څنګه کړی وو؟ هلته موږ داسې کار کړی وو په 10م صنف کې، که چیرې د صورت لوړ توان د مخرج د لوړ توان نه د 1 په اندازه زیاتي، نو دا تابع د چی درلودونکي ده؟ د مایل مجانب درلودونکي ده. او که چیرته مخرج او صورت سره مساوي وي، دا تابع به عمودي مجانب نه لري، دا تابع به څه کوي؟ عمودي مجانب نه لري. دلته راځو داسې که وای مساوي فکس یوه تابع راکړل شوي وي او یوه خبره رانه پاتې شوله، که چیرې د صورت درجه د مخرج د درجې نه د 1 په اندازه زیاته وي، نو صورت په مخرج باندې ویشو، هر څه چې لاسته راځي هغې ته به موږ او تاسې څه وایو؟ هغې ته موږ او تاسې عمودي مجانب وایو. صحیح شو؟ اوس راځو دلته که چیرې موږ او تاسې د وای مساوي فکس یوه تابع راکړل شوي، د وای مساوي فکس یوه تابع راکړل شوې ده، په داسې ډول باندې راکړل شوې ده چې د دې نه موږ او تاسې څه لاسته راوړو؟ او د دې نه موږ او تاسې وای مساوي ایکس مثبت بي لاسته راوړو. دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ دې ته موږ او تاسې مایل مجانب وایو. دا به موږ او تاسې څه وخت لاسته راوړو؟ پوښتنه دغلته ده، د وای مساوي ایکس مثبت بي موږ کله لاسته راوړو؟ په هغې وخت کې چې دا څنګه شکل ولري؟ دا داسې وي چې صورت د دې موږ په مخرج باندې تقسیم کړو. اوس خو د دې مخرج یو دی که نه؟ د دې صورت موږ او تاسې په مخرج باندې تقسیم کړو. په هغې وخت کې داسې یو بل قیمت لاسته راځي، لکه داسې زه یو مثال در کوم، وای مساوي کېږي د ایکس مربع جمع ایکس پر ایکس.
صحیح شو. اوس ګوره د دې یوه خبره بل هم دلته باید تاسې په یاد ولرئ چې دا ا چې دی مخرج کې چار شی دی هغه باید خلاف د صفر وي. مخرج به خلاف د صفر وي. که چیرې مخرج صفر شو بیا خو لا تناهي لاسته راځي، بیا خو هغه شی نه لري، هغه خو بیا مایل مجانب نه لري. اوس تاسې دا راواخلئ په دې باندې تقسیم کړئ. ګوره داسې اکس مربع پر اکس یا اکس مربع داسې دي کوم اکس ضرب اکس پر اکس جمع اکس پر اکس. دا اکس دی سره او دا اکس دی سره، نو وای مساوي څه شو؟ ګوره اکس چې په یو تقسیم کې اکس او جمع اکس چې په اکس تقسیم کې یو، دا د دې څه شو؟ مایل مجانب شو. مایل مجانب صحیح شو. دا د دې مایل مجانب شو. لنډه دا چې کله د صورت درجه د مخرج د درجې نه د یو په اندازه زیاته وه، تاسې به صورت په مخرج باندې ویشئ. هر شی چې لاسته راځي هغې ته موږ او تاسې څه وایو؟ هغې ته موږ او تاسې مایل مجانب وایو. دریم راځم عمودي مجانب ته. ښه، دریم راځم عمودي مجانب ته. په عمودي مجانب کې موږ او تاسې څه وایو؟ په عمودي مجانب کې یو ډیر مهم شرط دا دی چې د صورت لوی توان به د مخرج د لوی توان سره مساوي. لسم صنف کې موږ څنګه کار کوو؟ لسم صنف کې موږ داسې کار کوو چې که چیرې به د صورت لوی توان د مخرج د لوی توان سره مساوي وو، د لوی توانونو ضرایب به مې یو په بل باندې ویشل، هر شی به چې لاسته راته هماغې ته موږ او تاسې افقي مجانب ویلې. لکه داسې وای مساوي کېږي د ا ایکس مثبت بي ا ایکس په توان د ان مثبت بي پر سی ایکس په توان د ان مثبت ډي تابع ده. ګوره دا توانونه سره مساوي دي که نه، نو دا ا پر سی د ا پر سی ته موږ تاسې څه وایو؟ افقي مجانب وایو. او یو شي ته باید ستاسې فکر وي. دویمه خبره، که چیرې موږ او تاسې ته د وای مساوي اف ایکس تابع راکړل شوي وي او ایکس ته موږ او تاسې ا ته تقرب ورکړو او په نتیجه کې داسې کار وشي چې وای مساوي ده د لیمټ اف ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي ا ته مساوي د کانسټنټ سره شي، ثابت حد ته لاسته راشي، نو د ثابت حد ته بیا موږ تاسې څه وایو؟ افقي مجانب ورته وایو. یو نوټ په یاد ولرئ تاسې د ځان سره نوټ، که کومه تابع افقي مجانب ولري هغه مایل مجانب نه لري، او که کومه تابع مایل مجانب ولري هغه بیا د افقي مجانب درلودونکې نه ده. که تابع افقي مجانب ولري مایل نه لري، که مایل مجانب ولري افقي نه، که مایل مجانب ولري افقي مجانب بیا نه لري. صحیح شو. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس ته توابعو د ګرافونو مجانبونه کوم چې په درې ډوله افقي عمودي او مایل د دې واړو تعریفات تاسو ته ما وکړو، نو تاسې به په دې باندې پراکټیس وکړئ په خپل کور کې او څنګه به کوئ زده به کوئ. او یو مثال در کومه درته د وای مساوي اکس جمع 2 پر اکس جمع یو، د دې به تاسې افقي او عمودي مجانبونه پیدا کړئ او را روان ساعت کې به زه تاسو ته نور هم په مثالونو باندې کار کوم. نن ورځ دپاره همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.